او مرا تهدید میکرد اخطار میداد به خاطر عکسای میپیا بر شوهر جواب میکنم باز که روز که گپ نمیزدم این نمی کار میکرد میپیا بر شوهر جواب میکنم یا که ما گپ بزن. آره که ایرا کشتین دلیلش چی بود؟ علتش ما خیانت کردم. داخل خانه مرد بیرون استاد کرد اندیوال رفت در زدش. مدل دو بالاش نه باز کارت پنشش کارت زده میشه. او دی ورور ته ویلي و چې دغه 50,000 افغانۍ واخله د زما څښتن په قتل باندې ورسوه. تو ایره طلاق بده یعنی از این جدا شو بیا من تو رو میگیرم که از این زندگی جور نمیشه بعدا میلویسته. نو بیا دغه ښځه و دغه 2 نفر قاتلین گرفتار شوله. بیا دلې زموږ سره ریاست کې نظارت خانه کې وه. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د یوې خونړۍ پیښې په تړاو 3 کسان، یوه ښځه، ورور او د ورور ملګري نیولي دي. دغه کسان تورن دي چې د ښځې خاوند یې په بېرحمانه ډول وژلی دی. د پیښې انګېزه د مقتول میرمنې لخوا د خپل خاوند سره خیانت او له بل چا سره د هغې اړیکې ښودل شوي دي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست په وینا نیول شوې ښځې خپل ورور سمیر ته 50,000 افغانۍ ورکړې تر څو د هغې خاوند ووژني. سمیر بیا خپل د خور خاوند په خپل کور کې په 6 چړو وهلی و او وژلی دی. په لومړیو کې ښځې ادعا کړې وه چې خاوند یې ورسره ظلم کاوه، خو وروسته څرګنده شوه چې نوموړې په بهر هیواد کې له یو بل سړي سره اړیکه درلوده. از آذربایجان ابن سینا بر آمده بودم خانه آمدم، مادرم گفته که آرش نام که به قتل رسیده. گفته بسیار مرا دو میزنه و لط میکنه. ما گفتم چرا مادر؟ گفته ماشم گفت سر همشیریتون بسیار ظلم میکنه. گفتم خب خیر باشه. باز همشیری ما گفته بود بر زنگ زدم سر من بسیار ظلم میکنه، ما میخوایم زن دیگه بگیریم میگم اولادای مثل این درست نمیشه نمیته. باز گفته بود دیگه بگی بکش خیر. ما گفتم صحیح است. ساعت 11 محرم بود، 11 محرم ساعت 8 بجه شب بود. این نبود اگه فتوا اندیوال ما که بودی نبودی رو زنگ زدم گفتم بیا بریم یک جای میریم. بدی اصلا قصه نکرده بودم. باز کتازی آمدم درایی رو گفتم این تو یک گپ هست میخوایم یکی رو ما بزنم. بازی گفت اگه نکوی چی میکنی؟ بارازو رفتیم ساعت 8 به شب بود. یک دروازه آواز بود، دروازه منزل 2 بالا شدم. باز کارت 5-6 کارت زده میشه. از اونجا پایین شدیم ما آمدیم طرف خانه. قضیه همین بوده که همشیرین میخواست 50,000 روپیه ما رو بته تاول نداده بود. بته 50,000 روپیه که ایره به قتل برسانه. سمیر نومی زیاتوي له دې څخه خبر نه و چې خور یې په بهر هیواد کې له بل چا سره اړیکه لري. خو دی له دې وړاندې چې د خپل د خور په تړاو معلومات وکړي، خپل د خور خاوند یې په خپل کور کې په چړو ووهي او د هغه ژوند یې واخیست. با نظر ما 12 خبر شدم که کدام کس دیگه در ارتباط بوده. اونجا باز پشیمان شدیم به خدا. ما که در خارج اصلا خبر نداشتم. ما 12 که بودم گفته که این رابط داشته که یکی دیگه رابط داره با نام جاویدنام کرازو رابطه داره در خارج. کرازو در ارتباط است. همین خاطر 12 ما خبر داشتم، دیگه خبر نداشتم. 12 بودم البته. اگه ما پیش از او خبر میشتم خب پیش از او خودش البته. د سمیر خور هم په خپل جرم اعتراف کړی او منلی ده چې له خپل خاوند سره خیانت کړی و. هغې ویلي چې له خپل خاوند څخه پټې خبرې له یو بل نامحرم سړي سره کولې چې له بهرني هیواد څخه یې هره میاشت پیسې ورلېږلې. دغه سړي له هغې غوښتنه کړې و چې له خپل خاوند څخه جلا شي او له ده سره واده وکړي. در خارج کد بچه کاکاش گپ میزدم. او مرا تهدید میکرد اخطار میداد به خاطر عکسای میپیا بر شوهر روان میکنم. باز که روز که گپ نمیزدم این همی کار میکرد میپیا بر شوهر روان میکنم یا که ما گپ بزن و هر کار کردی یا هر خلق کردی یا هر کار کردی به ما ویدیو روان کن. مرا تهدید میکرد. ما خودم نمیفهمیدم چی کار کنم.
هر دقیقه میگفتم میفته که تو ایره طلاق بده یعنی از این جدا شو بیا من تو را میگیرم که از این زندگی جور نمیشه یک آدم ایلایسته. باز مرا هر دقیقه هر چی میگفت تهدید میکرد و میگفت که من عکس ایلان روان میکنم با پدر روان کنم یا با شوهر روان کنم. باز من گفتم نکو میگفت چرا کردم گپ نمیزنی. باز ماهانه برام پیسه روان میکرد خرج من روان میکرد. او خرج که روان میکردم به اولادای مصرف میکردم هم به خودم مصرف میکردم ماهانه 200 یا 300 1.5 روان میکرد. از کدام مملکت؟ از امریکا. پیسه خودت میگرفتی؟ خودم میگرفتم در تذکری خودم. شوهرت خبر بود در قضیه؟ نه خبر نبود. حالی که ایره کشتین دلیلش چی بود؟ علتش؟ ما خیانت کردم. نه سعی دلیلش بود که به ما مصارف خرج من راستی نمیداد. راستش میگم قسم میخورم مصارف خرج من نمیداد. من دلم زیاد پر شده بود. اولادا رو جمع میکردم یکان دفعه شیر برشان میرفتم میخریدم یکان دفعه بر خود یکان چیز میکردم دلم پر شده بود. دلم عقده گرفتم. چند اولاد داری؟ 2. خب کی زد کی کشت؟ بیادر. چی نام داره؟ فیصل. په دې پیښه کې یو بل کس هم نیول شوی دی خو هغه ادعا کوي چې له دې موضوع څخه خبر نه و چې سمیر به خپل د خور خاوند په قتل رسوي. موضوع ای بود که همشیره رفیق ما را این شوهرش خیلی لط میکرد در وقت سرش ظلم میکرد. باز ما از اینجا یه اندیوال مرگ بیت بریم ما کار دارم. ما کنجا رفتیم داخل خانه مرا در بیرون استاد کرد اندیوالیم رفت رو زدشه. مرا زنگ زد گفت کجاستی؟ من گفتم خانه. گفت یک پیر کار دارم. آمدم در موتر بالاشتیم رفتیم در اونجا باز جریان قصه کرد. منطقه 500 فامیلی بود. باز مرا در بیرون استاد کرد خودش رفت در داخل خانه. مرا گفت بیا. من نرفتم. یک در 20 دقیقه تیر شد باز پس آمد گفت بیا که بریم. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې تورونو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. نوموړي زیاته کړه چې دوسیه د نورو عدلي او قضایي اجراعاتو لپاره اړوند ارګانونو ته استول شوی. دا موضوع داسې وه چې د کابل په 15مه حوزه کې یو ښځې خپل ورور ته 50,000 افغانۍ منلې وې او دې ورور ته یې ویلي وه چې دغه 50,000 افغانۍ واخله دا زما څښتن په قتل باندې ورسوه. ورور یې نو ورته ویلي وه چې ولې علت یې څه شي دی چې په قتل یې ورسوم. دې خور ورته ویلي وه چې زما سره په کور کې ښه زندګي نه کوي. دا ذهنیت یې خپل ورور ته ورکړی و. نو ورور یې بیا دغه 50,000 افغانۍ د عبدالفتاح په نوم باندې بل کس چې د دې ښځې د ورور اشنا یا په اصطلاح ملګری و د هغه سره یې دا پیسې نیمه کړې وې او بیا د شپې ورغلي وه د خپل خور کور ته د خپل اخ یې په شهادت باندې رسولی و خو پر دې باندې الحمدلله وتوانېدل چې قاتلین یې ګرفتار کړله. چا ورور و هغه بل د دې ورور اشنا یې و د دې ښځې ورور او د دې ورور ملګری یې دواړه ګرفتار کړله او بیا د دې سړي مېرمنې هم اعتراف وکړي چې و ما داسې پیسې ورکړې وې او دوی دوه راغلله د زما څښتن یې په شهادت باندې ورسوئ. نو بیا دغه ښځه و دغه 2 نفر قاتلین ګرفتار سوله. بیا دلې زموږ سره ریاست کې نظارت خانه کې وه نو بیا مربوطه محکمې ته د شرعي فیصلې لپاره واستوه سوله. بیا وروسته دا څرګنده سول دا معلومه سوله چې دغه ښځې یو نامشروع رابطه په خارج کې د یو چا سره درلودله او دې ته یې ځان جوړاوه امادګي یې نیول چې دا خپل څښتن په شهادت باندې ورسوي او خارج ته ولاړه سي هغه کس سره یو ځای سي کوم کس سره چې دا نامشروع اړیکه لري. دغه پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي او خیانت یوه بیلګه ده چې د یوې کورنۍ د غړو ترمنځ یې خونړۍ پایله درلوده.